تازه خبره، د کندهار والي روح الله خانزاده هم طالبانو ته تسلیم شوی دی. د روح الله خانزاده نن د طالبانو له والي سره خبرې کړې دي. طالبانو د روح الله خانزاده څخه مننه کړې ده چې بې له جنګ او خرابۍ څخه کندهار ښار ورته پرېښود او دا ښار او خلک یې خپل وبلل. روح الله خانزاده وویل چې په دې خپله دوره کې د ظلم خلاف وو او اوس که هم د چا حساب او کتاب ورسره پاتې وي دی حاضر دی چې حساب ورکړي. طالبانو خانزاده ته د ساتنې لپاره عسکر هم ورکړل او یې ویل چې ستا ساتنه زموږ مسؤلیت دی. روح الله خانزاده په خبرو کې وویل چې زه پیسو ګټلو ته نه وم راغلی او نه مې ضرورت ورته درلوده. ده وویل زه بیرته خپل کلي ته ځم او خپله پخوانۍ خاني به کومه. بل خوا د ولسمشر غني د تازه حکم پر بنسټ ډګر جنرال سید سمیع سادات د کابل ولایت د امنیت عمومي مسؤل وټاکل شو. په دغه حکم کې ټولو دولتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د کابل ولایت د امنیت د تامین په خاطر له نوموړي سره همغږي او همکاري وکړي. بلخوا پینټاګون په رسمي توګه تایید کړي چې لومړی جوپه سرتیري کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی او په څو نورو پروازونو کې به پاتې سرتیري هم ورسیږي. پینټاګون یو وار بیا ټینګار کړی چې د نویو استول شوو سرتیرو ماموریت مشخص او په خوندي توګه د پاتې ځواکونو راوتلو څخه څارنه ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.